بسم الله الرحمن الرحیم د ولسغږ یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي وشئ تمه ده چې ټول به راته روغ اوسېږئ د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالي او بیا د مالټو فارمونه کوم چې د پروس کال په نسبت باندې سږ کال پکې ډېر زیاتوالی هم راغلی دی تقریبا دغه ځای د مسؤلینو د خولې نه مو واورېدل او هغه د کانال ریاست غویان هم یادونه وکړله چې تقریبا 40% شاوخوا زیاتوالی په پروس کال په نسبت سږ کال یې مالټو کړی دی دا چې دا زیاتوالی ولې کړی دی علت یې څه او د پروس کال او سږ کال فرق څه دی دغه ټول به په دغه خپرونه کې تاسو ته نندارې ته وړاندې کوو له موږ سره ستړی مه شو وروره تاسو هم ستړي مه شئ. ځان که معرفي کوئ منیر ناصري دلته د سترس مسؤل د دغه ځای مسؤل یې بله او لومړی که راته دا ووایي مخکې ما هم یادونه وکړله چې سږ کال چې دی د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی علت یې داسې وکړه علت یې همدا ده چې دلته توجه د اسلامي عمل ډېره زیاته ده نسبت نورو کلونو ته نو همدغه یو غټ علت کېدای شي او بل دلته دغه مځکې چې کوم خصوصي شرکتونه تسلیم شوي دي نو پام او توجه ډېره زیاته ورته همدغه وجه ده حاصلات زیات دا خصوصي شرکتونه د بسي حساب باندې تاسو ورکوئ دولت یې ورکوي څنګه دا خو دلته دولت مځکې دي او دولت یې د شرکتونو له قراره خلکو ته په اجاره دهي باندې ورکوي او څو ډوله مالټه ده دغه ځای کې دلته خو فعلا درې ډوله مالټه لرو یو سابق مالټې چې پخواني یو وزریو ده یو وزروه او د کوم یو تقاضا خلک زیاته کوي تقاضا خو تقاضا د ټولې دي خو دغه نوې مالټې چې دي وزروه دې بیا ښه دي نامقدار حاصلات هم ښه دي او خوند هم دي او د بولۍ د حسابه سږ کال بولي ګرانه کېږي ارزانه کېږي بولي خو کېږي ولې نه خلک دلته خو داسې ده چې راځي دلته سرمایه گزاران دي دا کوم خلک چې شتمني والا د باغونه اخلي که نه نو خلک ډېر زیات زړه ښه کوي هغه علت دا ده چې دلته د بوټو حاصلات زیات دي په همدې خاطر باندې خلک هم کوشش کوي چې باغونه په قیمت ډول باندې واخلي پروس کال خو مونږ چې راغلي وو دلته څومره چې مونږ معلومات حاصل کړله داسې خارجي قراردادونه نه وو شوي سږ کال هم همداسې ده چې ټول به افغانستان ته ځي د تیر کال په حساب باندې سږ کال هم همداسې ده موږ خارجي تجاران نه لرو نو خواهش هم له دولت نه همدا ده چې باید د داخل دولت کې چې باید خارج ته هم فوکس وکړي تر څو خارج ته موږ دغه کوم تولید چې موږ د وطن تولید نه باید خارج هېوادونو ته انتقال شي داسې په اندازتن که ووایي د ورځې څو موټره مالټه له دغه ځای نه وځي دلته تقریبا د ورځې 3 موټره 4 موټره مرکز ته انتقالېږي او بیا له مرکز نور ولایت لیږل کېږي او دغه باغونه چې دغه ځای کې دي دا څو خصوصي شرکتونه اخیستي که نه تنها یو شرکت دی دې کې زیات خصوصي شرکتونه دي او یو شرکت په رسیدګي نشي کولی نو شامل دغه ډېر شرکتونه دي او دغه ځای ته چې خلک راځي د افغانستان د نږدې ولایتونو خلک چې ووایم پوه شو دې کومه مالټې پسې زیات راځي مالټه خو ټول یو مالټه ده دا تاسو ویل 3 قسمه 3 نوع دي او 3 نوع مالټې دي خو خوند یې ټول ښه ده نسبا فرق خو به کوي چې نوع فرق کوي خو دلته بیا داسې ده د افغانستان له 14 ولایاتو دلته افراد راځي د خلک راځي د وطن خلک راځي نو دې ته نه ګوري چې دا کومه نوع ده کوم هغه ده خو مقصد مالټه ده بس مجموعي توګه ټول خوري او خوند کوي د وروستۍ پوښتنې په صفت باندې دغه مالټه چې اوس موږ تاسو ګورو تقریبا میاشت یو نیمه کېږي چې دا مالټې رسېدلې همداسې به کېږي که نه او دا مالټه اوس هم یو رقم پوستکی شینوالی لري علت دا علت یې همدا ده چې د پاکستان د یعنې همسایه هېواد چې ورته ووایي که نه د هغې حاصلات هم بیا هوا تغیر کوي او نو هوا تغییروالي له وجې دا مشکلات دي خو نور مالټه چې ده خوند یې بالکل پوخ ده او خوراک ته برابر ډېره مننه حاجي صاحب کوم ځای نه راغلی یاستئ تاسو زه کابل نه اوس دستي راغلی چې تاسو مې دلته ولیدلې ورته ورسې شوی د مالټو تجارت لپاره راغلي چکرې څنګه مالټو لپاره راغلو چې راوي د کابل کې دوکان لرو څومره مالټه خریداري کوئ هر کال تاسو
بس یو 20 ټنه 30 ټنه 25 ټنه او هر کال یې تنه ننګرهار ته راځي نور ولایتونو ته مالټو پسې یار راځي نه اوس موږ دستي دا نوی دا کار شروع کړی دلته راځي ها او تاسو خو هلته کابل کې پوهېږئ دا کله چې عرضه کوونکي راځي او مالټه وغواړي کومه مالټې پوښتنه زیاته کوي همدغه د جلال آباد اوس پښتنه ډېر خلک کوي دا مالټې اوس ښه دي دا نورو نه بیخي دا لږ وخت هم دی چې دې وخت کې د بل ځای مالټې داسې خوندور نه دي دا ډېر ښایسته خوندور دي او د دغه پښتنه موږ نه خلک ډېر دلته خو مخکې هغه مسؤل یادونه وکړه چې 3 قسمه مالټې تاسو یې عموما کوم قسم وړئ یار هغه ښه قسم موږ همغه پسې راغلی چې هغه ښه وي او هلته خلک چې راځي یا یو 2 3 5 کاټنه وړي کور ته یو کاټن وړي که نه ښه شی غواړي او بیا تاسو دې سیزن کې همدغه یو ځلې خریداري کوئ که نه 2 3 ځلې راځئ نه دلته موږ 15 ورځې هلته یې ورځ 2 دلته یې دغسې تر څو چې دا سیزن ده په جمعه کې موږ یو 2 ورځې دلته یې ورځ 15 هلته دوکانداري کوو شته دي هلکان دي دوکانداري کوي دا د دې ځای نه چې تاسو دا مالټه ویسئ دا مصرف او دا هر څه چې پرې واچول شي بیا داسې ګټه کوي دلته ارزانه یو تمامېږي 15 ولسو چې موږ ته وکړي مان کې بس هغه ګزاره کېږي صحیح دی بس ډېره مننه خیر سلامت کاکا خیر صحت د ښه دی شکر د الله الحمدلله خیر د خلاري د خیر دی تاسو دغلته صفاکاري به کوئ دغه ځای کې دا مالټه غټه وړه وبېلوئ دی کې دا مالټې موږ څلور 5 قسمه چاڼونه کو جدا جدا کو وړه غټه دا د داغې دانه نشي که نه جدا کو او دا مسلک دا کار کو دلته اوس یو پچی دی یو دانه دا کاټن دی دا څنګه سي بیل بیل بندېږي خدي کې بندېږي ښاغۍ کې بندېږي په دې کاټن کې ښه بندېږي ښه شی کابل ته ریږو موږ دې کاټن کې بندو او ښه ښایسته جوړو کابل ته نه ګپ دې پکې وي دا نور ولایتونه والا زړه نه لري چې ښه شی وخوري یوازې کابل ولې نه ټول ولایتونه والا تا ویل ښه شی کابل ته لري مالک موږ زړه نه لرو د ننګرهار ولې نه دا هلته نه کابل داسې مرکزي ځای ده که نه هلته نه دور ولایتونو ته تولید کېږي هلته کې هلته کپۍ نه بیا اخلي خلک نور ولایتونو ته وړي لرې ولایتونو نو دغه دپاره او تاسو د میاشتني معاش باندې کار کوئ ورځنی مزدوري ده موږ تو ورځ روزمره یو څه پکې میاشتني والا یو داسې کټ کار بیا دې کې چې دغه کومه یو وړه وځي دا بیا تاسو څه کوئ صدا خرڅي هغه خپل ګریډ جدا کو که نه خپل هغه وړه جدا پیک کو دا غټه دانه جدا پیک کو نو خپل جنس خرڅوم داسې یوازې خو داسې نه چې غټه وړه داسې ګډ وډ کو بیا خو هغه شي دوکه کېږي که نه نو خپل جنس خپل پیکینګ باندې داسې یو عام کس چې راشي دغه کاټن لکه دا تاسو ویل ښه مالټه د کابل لپاره پیک شوې ده دا هلته څو روپۍ ورکوي دلته کاټن مال ښه مال 500 600 باندې داسې دې کې 100 کیلو راځي دې کې تقریبا 10 کیلو راځي 10 کیلو ډېره مننه ښه کار وکړئ جوړ ورونه خیر صحت د خیر بخیر الله رحمت خیر مالټش کول دي خیر سره او خیر په دیاړی کار کوي په میشتنه باندې په دیاړی باندې کار کوي په دوره سونه مالټش کوي کنه دا دغه معلوم نه چې څومره مش کول بس سکو یو زرمن خوښه برابر سونه فنا د باغ کې کار کوي یو لس 15 نفر شته تاسو دغه دولت لخوا راستي کې شرکت واره سره شرکت ته خون او کنه چا چې اغستې دي بولې کې هغې سره راستي بچا ته دا هغه د پوه شي فارم هسې کار کوم میاشتني حساب نه یو ورځ دیړي د ورځې دیړي دا معلومه نه چې د ورځې تاسو څومره وش کولی نه حساب معلومه نشته نه او بیا تاسو چې دې نه صرف وش کوئ که نه وړی هلته نور خلک بیا بېلې بېلې ږدي هغه غټه وړه که نه تېره موږ بل د خلطې کوو بس هلته مې ورته وړي نو د ورځې سخت نه وي سهار راځه ماښام پورې همداسې مسلسل کار کوه یاره مجبوري ده ځکه راځم کامیاب اوسې والله خیر
عامر صاحب ښه صحتونه ښه دي خاص ته دا دې کومه لوبه شروع کړې دا لګي دغه دی ګنده شوی لګي پاکو چې لګي پاکي راوځي د دوړو نه په دې باندې او پاکي دې ټول نه پاکي ولا بټي کوټه ډېر وران خلک هستي باندې کوټه دروازه ته ما ما کې دا بټي کوټ خلک ډېر وران هر طریقه ورته یاد ده ولا ورو چل نه د انسان لاس بل لګي ته ورو دې ته ور نه زه مالته دا زه په دې خو وو کې دې ظلم دې سره لګه سم غضب والله ما څنګه سال کوم ته مجبورې نه کیږي څنګه چې دغه ځکه کې خرڅون والا است کا غستون والا است دا ولا مخو دا غانډي والا دا سر پیزه کله کې چې باغونه اخلي ها دا وړه مال ټول منډي دا ها منډي کې دا کباړیان خوران به راځي پاکت به دي کوسو کې به یا بوشکه یا چپلکه یا ماشومان باندې خرڅي ها او دا مرګلو سره کار کو دا خو مالته دا غټه ها دو باغ هغه څه بدریا ویل کړو په باندې او دلته خلک تاسو څه ورکوي دلته کوم قسم دا دا درې کټګورو باندې دا شې دی په 2.5 دي دا په 1.5 دی واغه په 3.5 دی ولا دا هم تل باغ کې بدري 900 روپے راکړي موږ یې غولول داسې دنه جلالاباد منډي کې اردان پیدا کیږي موږ په 300 200 دلته د په دې خاطر چې خلک باغ ته راځي شکر د خاطره په دې ولا شلو به ګران مګر موږ یې غولول خو نه غولول نه د دې څه د هم داسې دی نه زه چې آلته په 200 روپے باندې پیدا کیږي دا دلته دی بیا هغه تجار ته ارزانه ورکوي نه تجار ته نه درته هم د دې مالټي سره دوته په 300 کې په 200 روپے تمامه ده دی وړي سره یعنی دا هیڅ هم نشو دا کله څنګه کار ورکې نه اخلي نه اخلي کنه دوره څومره مالټه خرڅيږي سي یاره نو جمعې ورځ خرڅيږي او 1200 من ها هغه ورته کې بیا 3.5 پاکټ مارکیټ ته لګو دا کپو ولا اصل 200 من په 500 من پروشا دوره شته یاره زړیر ښه کامیاب اوسې نه جنتی خیر جوړې وای دا خوراک فری کو ته وړل لګ لګ فری شته پکې خوراک هم پکې فری شته کور ته وړل هم پکې شته نه کو ته وړل فری نه دومره به فری نه لکه څومره به فری یعنی دی خو د خپل را خو دی راوته څومره فری دي تاسو بدر ګورو راي څومره پکاري من پکاري دی من پکاري پکار خبره خو بیل ده پکار خو چې څومره راګي پوه شو دی موږ به ویسول دی وسټاک په خلار به خرو کړه یو ورځ خو ضرور نه دی ریټ ولونه استاد هم سي ولا ګور ویل نشم کوي اوس خو ریټ وای هغه دې په غوږ شو ریټ ورته مو خاصی ریټ کې تاریخ ریټ دار ځان ده دویم چاند دی پوه دی ریټ د 200 روپے او دا منځ کې پکې دا وړي څنګه دی بس دا خو ټول عموما پاکټ چې دي هم دا شی جوړیږي پوه شو ها او دغه پاکټ چې جوړ شي دا په څو خرڅي دا نو مارکیټ ته ځي پوه شي بولیږي چې 400 باندې خرڅ شو یو نیم سل لاړ یو سرات یو 200 دا معلومه نه ده دا د ورځ حساب دی دلته که زما ونی سي نابل کسر راته شابه څومره غولوي نه غولول بګی نشته ورور هر یو چې راشل د خپل خوخه باندې اخلي خبره نشته د بدل د پلاستیک ورته اچیا دوره څومره خرید کوي دا موږ باغونه غست دي خرید نه بس باغ نه راوړو پوه شي چې 500 من راوړل 1000 من راوړل او نو بدل ته به داس گاډي ونه باریږي کابل تم زی جلال آباد تم زی قوم دلته ډیره خرڅيږي جمعې ورځ او پنځشنبه ورځ دلته خو بازاري دلته بیړو بار زیاتی خلک راځي دا په ولایتونو ناراضي پوه شي چکر ته او خاص د مالټو د بار راځي پوه شي ډیر ښه ګبم د سلګو خدای کې خبر شوی نه نه د الله دیو کې تاسو خبر شوی نه مننه تاسو نه خبر راځي اج سب خیر صحتونه خدي بخیر وي د ماټو سره دا چې ډېر خوان کوي چا نه ماټو سره چا خور نه کړه خو تغیر لري کنه ګرمي دي دومره غټ ډېرې مالټي دلته چې پروت دا خو مونږ چې ته نه چې تاسو به مالټو ته راغلي چې مونږ مالټي نو خورو چاش کو اوس به تاسو په مالټي خورئ چې برابر تا باندې به مالټي خورو چکرې راغلي او چکرې راغلي بیا خو سات تل دی کاکا په شولې مالټي باندې خو لیدای د پاسه په چې اوس کو د ځکه خو ناسې چې خدای سي منظره ده کوم منظره زده ولا تاسو خاص دی استاد الحمدلله تاسو خیر ان شاء الله په خیر راغلی او دلته منشي ما منشي خا د دې ټولو کپو منشي کنه نه ټول نه خالد د خپل کپی منشي څنګه د کاروبار الحمدلله خدای شکر تاسو په دې ورځ کې خبرې ونه کی ولا نه کیږي ځکه بیروبار دی دا د بیروبار له خاطر نه بس تاسو د کاروبار وخت د دې وخت کې او کاروبار بس موږ هم دغه دوه مشي درې مشي سیزن یې نو بل دا کوم مشي زیات دي او دا بس خد باغ نه تر راځي کوي په ځای تاریخ خرڅوي او د باغ نه ته راوچتو به او به نو خلک سرازي او د خرڅو ور باندې کابل
یو ځای نه بل ځای نه تجاران راځي پسې بیا خرڅوي د ورځې په اوسط ډول باندې څومره مال یاره بس ورځ د ورځ خبره ده نو 800 منه 1000 منه او دغه شاوخوا خرڅي کومې ورځې ډېرې ګرمې بس دغه جمعې ورځ ډېره ګرمي پنجشنبې ورځ ګرمي چهارشنبې ورځ ډېره ګرمي چهارشنبې نه په دې خوا تر جمعې پورې ده دا چې نادري ورځې ښه پوره سیلانان راځي که نه سیلانان راځي سیل لپاره کابل نه یو ځای نه بل ځای نه چکر ته راځي دلته بیا دغه اخلي دا چې تاسو تجارت کوئ له ډېر پخوا نه کوئ تاسو به پوهېږئ چې کوم وخت کې مالټه ښه پخوي اوس خو نه ده پخه صحیح نو بس دې نه وروسته به دغه سیزن دی که نه او دغه وخت نه وروسته دې سیزن شروع کېږي د پخوالي تر د جدي اخر پورې څومره وخت کېږي سیزن شروع شوی نو بس دغه 10 ورځې کېږي سیزن شروع 10 ورځې او دوام به څومره کوي نو د جدي اخر پورې دوام کوي کامیاب اوسئ ډېره السلام علیکم خیر او دغه د ملګري خبر څه د مالټې ډېر مخته کوي چې لیدونکي وګوري څنګه یو ډکه ونیمئ ولا دغه یو ملګری خو کې یو ما خو کړه او دا یو د سماته لګي خیم ښکاري او دا خو ملګري انتخاب لګي هغه وخت زور تم داخلي دار وخت نو نه داخلو بس ما ویل ما ځان ته خنیم من دار رقم تا غره وخت حریص یو اقتصادي وضعیت خراب دی او کنه ما پیسې ډېر خرچې مصرف ما کوم اوس چکر ته راغلی من کابل نه راغلی کابل راغلی است هم دې چکرې مالټو ته هم او مالټو ته کابل راغلی بل جلال بازار ته د مالټو طرف چکر راوګه څنګه دغه سي مالټې د دې منظره ډېر ماشاءالله ساتم تیر چکر مو واګه تاسو څنګه سات مو تیر شو ولا ډیر خوشاله یو د سات هم تیر دا مالټي ډیر خوږی دي په مینه خو دا ملګری ډېر غلی دی غلا نه ډېر مزیدار چکر او ډېر ښه موسم دا د کابل نه تر دیزي پورې او بیرته به د دیزي نه اوس په خیر سره حرکت کوي یا سبا حرکت کوي داسې یو خاطرات شي ډېر یو کوم موسم انجوای کو ډېر غیر موسم خو د کابل هم نن سبا ډېر ښه وخت دی نن شپه هم دلته یې ورته سبا بیا دا مالټي خورو بیا به زو دغه څه نه سو یعنی دغه خبره په خیر راغلی یعنی په ماړه کې ته ډیر کامیاب اوسئ ښه چکر ښه سفر درنو لیدونکو دا د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د بټي کوټ ولسوالۍ فارمونه د مالټو فارمونه چیرته چې نن سبا د دې ښه سیزن دی مخکې مې ویلې چې د خلکو سره نن سبا ګوره خبرې هم نه کېږي پوه شولې اوس هم کور ودان چې دومره وخت یې پکې راکړلو نو هغه د دیزي ګڼه ګوڼه هغه د مالټو شکول او تر څنګ یې د دیزي خرڅول سیلبین راتللو هغه ټول بینوال یعنی په پراخه پیمانه باندې نن سبا دغسې ته راځي خدای وکړي چې دا خپرونه مو کتلې وي یو څه خوند مو ترې اخیستی وي تر بیا